السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مغفرته وي محترم ستنه کړی د چې اته میاشتې مې د مسافرۍ کېږي. ښځه راته وایي راسه یوه راسه درته به ولاړ شي. نو دی پر ما پورونه باندې دي، نو زه څه وکړم؟ محترمه دا پورونه پر تا باندې په چیش کې باندې سول، خیرات یې کوه در باندې سول، پورونه را باندې دي. دوبۍ ته ولاړ شي پورونه وکړي، بیا نو به رامینم پرېښي کلو کلو باندې په دوبۍ کې یاست. عمر ورته نو مبارک د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېدی، یو اواز د یو خونې څخه راوتی، یو ښځه پر کټ پرته ده. هغه وایي که د الله بیره نه وای په دې کټ به له ما سره بل څوک وایي. عمر ورته نو ساره وغوښتل دا دې څه ویل؟ دې خاوند مې یادېږي. عمر ورته نو خپلې لور بي بي حفصې رضیالله عنها ته وویل چې څونه وخت ښځه صبر کولی شي؟ هغې ورته وویل 4 میاشتې. عمر ورته نو مبارک امراو ته د مجاهدینو د لښکرو خطونه واستول چې د چا 4 میاشتې پوره سوي وي واده والا یې هغه دې دستي کور ته راشي، هغه دې دستي کور ته راشي. عرض المحتار کتاب نکاح دې ته پر وضاحت ورکړی، او دغه رنګه فتح القدیر البحر الرائق جلد رمز په 382 کتاب نکاح. نو محترم ستا اجازه نه درکوي، غاړې دې بندې دي، راسه بېرته ولاړ شه. او که اجازه لیک وي دې اجازه درکړه، بیا څه مشکل نه لري. او اکثره ورونه چې اوس په خارج کې دي په اجازې ژوند کوي. زه دې ته نه پوهېږم، یو ملک ته ځي پاسپورټ جوړوي، د هغه ملک قوانین مراعتوي، خو د کوم د دې غټ حکومت قوانین بیا نه مراعتوي، دا اجازه نشته ورسره، ټول بې اجازتنامې راغلي. دا په دوبۍ کې ما د بعض شاګردانو څخه پوښتنه وکړل ما له اجازتنامه درسره ده که نشته درسره؟ دوی ویل یا اجازتنامه مو نه ده رااخیستې. نو ورشه که او که دې د پوځ پروا نه لري بیا خپله مسافري کوه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.